وإذا وقع القول عليهم او کله چې ثابت شي وینا په دوی باندې اخرجنا لهم دابه راوب باسو دوی ته حیوان من الارض دزمکینا تكلموهم چې خبرې بکوي دوی سره ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې بشک خلقو چې پایتونو زمنګ یقین نکو. دا اوس د قیامت نښې ته اشاره ده. دوی خو قیامت نه مني کنه، الله وی پرېږده. واذا وقع القول علیهم کله چې فیصله د الله واقع شوه کنه، دلته د خبرې نه مراد فیصله د قیامت ته او د عذاب ته. موږ به راوباسو د ځمکې نه یو حیوان دابه ابر دوی سره خبرې کوي، دا قیامت ته نږدې به کېږي او دا ځناور د ځمکې نه به راوځي په اخیره زمانه کې چې کله هر څه فساد هر څه خراب شي او فساد عام شي، نو هغه وخت کې به دوی راوځي. دې باره کې ډېر حدیثونه دي. یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد بن حنبل راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د ځمکې نه به الله رب العزت ځناور راوباسي او هغه به د خلکو په دې تندو باندې مهرونه لګوي او د خلکو په دې شونډانو به مهرونه لګوي چې دا مؤمن دی دا نه دی، دا نښې به لګوي. نو بیا به داسې چلو شي دا خلک خو به پاتې شي او هغه نښه به پي. نو یو سړی به راشي د بل نه به څاروی وی اخلي، نه بل به ورته وایي چې ممن اشتریته، دا څاروی تا د چا نه اخیستی دی؟ وی هغه به ورته وایي چې اشتریته من احد المخطمین، دا هغه نه دی هغه اتندي باندې چې هغه داغ لګېدلی دی، دا مې د هغه نه اخیستی. او حدیث د حذیفه رضی الله عنه دی، مشهور حدیث دی، څو پیرې موږ بیان کړی هم دی، په صحیح مسلم کې شته. رسول صلی الله علیه وسلم وایي قیامت نشي راتلی د هغه وخته پورې چې څو پورې تاسو لس نښې نه یې لیدې، لس غټې نښې، دا غټې دي، نور نښې خو ډېرې. نو یو رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړه، نور به راخیږي مشرق نه مغرب نه او لوګې او والدابه او د زناور راوته یاجوج و ماجوج د عیسی علیه السلام راکوزېده دجال او په درې ځایونو کې د ځمکې ورننوته او د اور راوته د عدن د علاقې نه چې خلک به جمع کوي د حشر میدان ته. او دې باره کې ما مستقل درسونه کړي دي، هغه واورئ. هسې خلاصه راته ذکر کوم او فایدهمنه خبره هغه دا ده، د قیامت دا ګټې نښې نه دي، دا ګټې دا لس الله اعلم. کله چې انسان د دې مطالعه وکړي که نه، نو ښکاري داسې چې اولنۍ نښه په ځمکه کې چې به راښکاره کېږي هغه دجال دی. په دې لسو کې اولنۍ غټه نښه چې به راښکاره کېږي هغه دجال دی. بیا به د ده دا قصه ختمیږي د عیسی علیه السلام د مرګ سره، هغه به پکې راغلی او بیا د اولنۍ نښه په اسمانونو کې چې د اسمانونو چې کومه نښه ده هغې کې اولنۍ نښه دغه ده چې نور به راوخیږي د مغرب نه، او دا حالات به ختمیږي د قیامت ته راتلو سره. یعنې په دې پسې بیا قیامت بلکل نږدې دی. او چې کله نور راوختو د مغرب نه، نو بیا د توبې دروازه بنده شوه. والله اعلم. او ښکاري داسې چې دا زناور چې به کوم راوځي د دې ځمکې نه، دا هم په دقه ورځ به راوځي، ځکه چې روایتونو کې راځي چې داسې اواز به کېږي
دا چې کله دا زناور راوځي داسې اواز به کېږي چې ای ایمان والو ستاسو نه قبوله شوه او ای کافرانو ستاسو نه قبلېږي. او د حدیثونو کې دي چې دوی به په خلکو باندې نښې لګوي چې دا مؤمن دی او دا کافر دی. نو دا نښې دوی څنګه لګوي؟ خو دا داسې لګوي که نه، ځکه چې هلته نور راوختو د مغرب نه خبره ختمه شوه او دې نه اخوا څه نه کېږي. کوم چې مؤمن دی هغه مؤمن پاتې شو او کوم چې کافر دی کافر پاتې شو. نو ښکاري داسې الله اعلم علم د الله سره دی چې دوی به په دغه ورځ راوځي چې به کومه ورځ نور د مغرب د طرف نه راوخېږي. دې باره کې بعض داسې خبرې هم کوي چې هغه بې سنده او بې دلیله د دوی شکلونه به داسې او د دوی سرمنې به داسې او خبره دومره پکاري څومره چې الله او د الله رسول کړي او یا مناسب خبره که اسرائیلي روایتو کې راغلي هغه سړی بیان کړي. ويوم نحشر من كل أمة فوجا او بکم ورځ چې راجمع بکو موږ د هر امت نه یوه ډله ممن یکذب بآیاتنا د هغه چا نه چې دروغجن ګڼي آیتونه زموږ فهم یوزعون نو هغوی به تقسیم کړی شي. خو دا زناور چې راوځي د ځمکې دا زناور خو بیا پسې قیامت دی که نه. نو ځکه الله وایي د هر امت نه به یوه ډله موږ راوباسو چې هغوی به دروغجن ګڼل آیتونه زموږ. حتی اذا جاءوا تر دې چې کله راشي دوی قال اوبوي الله اکذبتم بآیاتی آیا دروغجن ګڼلي تاسو آیتونه زما ولم تحیطوا بها علما او نو راګیر کړی تاسو هغه په علم کې ام ماذا کنتم تعملون ای څه دي هغه چې تاسو عمل کوو. حتی اذا جاءوا کله چې دوی راشي د الله خواته نو الله به ورته وایي ښه تاسو زما ایتونه دروغجن ګڼل ولم تحیطوا بها علما او تاسو دغه ایتونه په خپل علم کې نو راګیر کړي هسې لګیا وئ. ام ماذا کنتم تعملون او تاسو کول څه د خپل عمل حقیقت خو راته هم بیان کوي څه دلیل لګیا وئ په کومه لار روان وئ. ووقع القول عليهم او واقع بشي وینا باغوی باندې بما ظلموا بسبب د ظلم داغوی فهم لا ينطقون نو هغوی به خبرې نشي کولی فیصله به وشي بما ظلموا د هغوی د ظلم د لاسه نو دوی به خبرې نشي کولی. سورة المرسلات کې براشي الله وی ولا يؤذن لهم فيعتذرون او دوی ته به اجازت هم نه میلاوي چې دوی عذر پیش کړي. بله ورځ ما ووي چې د قیامت ورځ ډېره اوږده ورځ ده 50,000 کاله په هغې کې به قسمه قسم حالات راځي کله به خبرې کېږي او کله به خبرې نه کېږي. اوس ګوره د الله د قدرت نښه چې دغه رب دا قیامت راوستی شي. الم يروا آیا نګوري دوی انا جعلنا الليل چې بېشکه ګرځولې د موږ شپه لیسکنو فیه د دې دپاره چې ارام وکړي دوی په هغې کې والنهار مبصرا او ورځ رڼا واله ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې دي لقوم یؤمنون د پاره د هغه قوم چې ایمان لري.